مسئلہ دا بیانیگی چی خوب ارچاتا بیانول ندی پکار. حدیث مبارک کے راضی الا حبیبا او لبیبا خوب بدو قسم خلق تا بیانی چکل خوب اوینی الا حبیبا او لبیبا خوب بیا اگی کست بیانی چی اغستا دوسوی ستا خیر خواوی او بلدا چی اغا اخیاروی اغا اخیاری او ستا خیر خواوی او دا عقل خاونوی او دا پوه خاونوی نو اغا تب خوب بیانی. ذکر روایاتو کی رازی وی دا خوب نده دا دا بیانولو نمخ کی معلقی ولاړی شکل ایتا چاہتا بیان کی او اغی در تعبیر اباسی نو دا خوب واقعش اسی نکا اغی در غلط تعبیر اباسی او دا خوب پا غلط طرف ورش نو خوب با لبیب او حبیب تا بیانے خیر خواتا دا پوہ خاون تا بیانے چی اغدر لسئی تعبیر اباسی نو دا خوب با اغی تعبیر باندے واقعش نو دا دی وجن خوب با ہر چاہتا نہ بیانے او چی لا د یری او د هیبت او خطرناک خوب اوینی نو اډو چاته بیانوم او اډو ضرورت نشته ځکه هغه به تعبیر وباسي بیا به نتیجه خراب راوځي نو مې بیانوا دا نه چې بیانول جایز نه دی بیانول شي خو بیانول خنه دی لکه خپل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احد نمخ کی خوب ولیدو دا احد دا غزان مخ کی خوب لیدا وی زما تور چی دا ذوالفقار دا دا امام الانبیاء دا توری نومو دا ماتا شوی دا او اوخان او غواگان زبح شوی دی علالی شوی دی دا خوبی اولی دا صحابه کرام تا دا بیانوم کوی دیسی خوب ملی دے دی او دا غی خوب تعبیر داو چی امام الانبیاء وی اوخان او غواگان علالی شویدہ دا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہادت احد غزوہ کی بیا اغا شہید شو نو دا دا امام الانبیاء دا خوب اغا تعبیرو چی امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب لیدلیو نو چی خراب خوب اوینی تا نو دا چاہتا مبیانوا او احادیث مبارکو کې دا هم راځي چې کله شیطانی خوب اوویني د شپې راویښ شي او شیطانی خوب دی ولید نو درې پیری دی چپ طرف ته توکانی توکا درې